درخواست کوم د زړه فریاد د تاوروم، درخواست کوم راواپس شي سواد ته ځي، مري ته ځي، ملم جبې ته ځي، یو خوا بل خوا چکرو د پاره ځي. هر سړي به ښځه نیولې سکې چکر لی بوزم، سکې چکر له ځو، ټور باندې ځو، سکې ګورئ هر طرف ته بس هر بعضې سپین ګیري هم پکې ځان پسې هغه سړی راسوره کړي، سکې لږ چکر ورکوم لله ولا هوا ورکوم. ته چکر وله الله دنیا ته رالیږلې، نوجوانان هم چکر وله تازه ودونه کړي او چکر وله روان دي. موږ چکر وله دنیا ته الله رالیږلي، وای موږ له هوا ورکولو له الله دنیا ته رالیږلي. هر سړي به خپله ښځه چې کم دی روانه کړي. مخکې ورځو کې تاسو په سواد سانحه کې وکتل که نه، د یو کور د یو خاندان څومره خلک داسې چې کله د الله عذاب ترې نه ګیر چاپېره شو، د سترګو وړاندې چې چا ځان سره ښځه بوتلې ده، لوریان یې بوتلي دي، زامن یې بوتلي دي، خپلو سترګو یې داسې کتل، کله وله لور په مخه کې، کله وله زوی په مخه کې. دا غریب د ځان غم دی، د ځان زما به څه کېږي. هغه مرګونه په ده باندې تیر شو او اخره کې ځان هم زما محترم ورلا وکړو او نن پښتون د زنانو نه برقه لاړه، لپټه کوزه شوه، دستانې ویستې، جرابې ویستې، اوس څه کوي هغه جامې ورو ورو راپیټ کړي. نو ماشاءالله مارګاډونه سیفګاډونه ټولې دنیا ګوري. دا څنګه ښځه شو؟ ښځه ستا ده او لذت او خوند او مزه تېنه نور اخلي. غیرت نه درځي پښتونه، هغه غیرت دې کم خوا لاړو. دا به چې کم دی په ټانګه کې لور خور به دې کېنوله، تعلیم حاصلولو دپاره به دې لېږله، د ټانګې نه به دې څادر راتاو کو. غیرت دې کم خوا لاړو. ته نن ښځه نیسه او لوریانې نیسه او چکر ولی بوزه. ډېر چکر وله لاړو واپس نه دي راغلي. د دې چکرو نه بایکاټ وکړئ، د دې فحاشو او دغه د بېدینۍ اډو نه انکار وکړئ، بایکاټ وکړئ. نو دپاره یا ګور دی، مشران لږ جواب راکړي، یا کور دی. دا زمونږ د پښتون زما محترمو دا قانونو. راواپس شئ، جوماتونه آباد کړئ، مدرسې آبادې کړئ. دا ښځه دې ونیسه، د الله په لاره کې ځان سره بوځه. دا ښځه به دې دین زده کړي، ته به هم دین زده کړي. الټرساونډ به وشي، کمې کوتاهۍ تا کې دی، تا نه به وځي، بیبي کې دی هغې نه به وځي. دا بیبي بیا ستا د اولاد مدرسه ده د تربیت، چې د بیبي تربیت دې نه شوی، ستا د بچو تربیت به څنګه کېږي؟ دې وجې نه درخواست کوم راواپس شئ، الله سره صلح وکړئ. نن هم زمونږ او ستاسو رب زمونږ او ستاسو د توبې په انتظار د الله په لاره کې 3 ورځو دپاره لاړ شي. محمد رسول الله فرمایي زما د امت دپاره بهترین چکر د الله لار. سبحان د الله لار. تاسو وګورئ کم ملګرو سفر یې کړي، زمونږ والد صاحب، زمونږ ورونو بایګانو د دنیا سفر یې وکړي، الله پې دنیا هم وکته، چکر یې هم پې ووالې او د دین پرچار یې هم پې وکړلو. دې خوا ځه او په دې لار کې چې مرګ راغی، دا د ناکامۍ مرګ دی که د کامیابۍ مرګ دی؟ आवाज رانغی د کامیابۍ او په دې چکرو کې دله مرګ راغی. ما محترمو درخواست کوم، دې زنانو ته درخواست کوم، وایي د زنانه ټیک ټاکرې جینکۍ یوړي که یو نه وړي، ویډیوګانې کولې، اخوانه پې د الله عذاب راغو سره د ثبوت یې ګیر. جینۍ دپاره زنانو دپاره دې ته څه وایي؟ ویره دا دین اسلام ډېر تشدد کوي، سختوالی کوي. دا علما ډېر تشدد کوي، سختوالی کوي. والله بالله ثم تالله چې د دې نه غټ قسم نشته چې زما محترمو څومره د امن پیغام اسلام ښودلی، قرآن ښودلی، محمد رسول الله ښودلی. کاش چې په هغې تاسو پوهېدئ، کاش چې تاسو په هغې پوهېدئ. میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. عیش و عشرت دپاره الله جنت جوړ کړی دی. سبحان الله.
ऐश और इशरत द पार अल्लाह जन्नत जोड़ करे दे, मज़ो चर्चो द पार अल्लाह जन्नत जोड़ करे दे, सेलो अफरा तफरी द पार अल्लाह जन्नत जोड़ करे दे, दसला अरमान पूरा कवलो द पार अल्लाह जन्नत जोड़ करे दे, ज़ला हवा वर कवलो द पारा अल्लाह जन्नत जोड़ करे दे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंग और तासु मम द खपल रब अहकामात और द खपल पैगंबर प तालीमात वा जिंदगी तेरो और इंशाअल्लाह द दी सख्तियां व तकलीफों न बऊज़ो इंशाअल्लाह जन्नत तबज़ो इंशाअल्लाह। हाँ तमाम मुहतरमो नो